السلام علیکم مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو به سکرین باندې به کتلي نادیه ګل سره منصف جګړه وکړه دا خبره چې دی نو ډېر زیات وایرل شوې ده په سوشل میډیا باندې مازې کا دا خلک به راته وایي یار داسې حساب دی کله یو خور سره جګړه کېږي کله بل سره کېږي کله چې دی نو دریم سره کېږي خبره ملګرو داسې ده نیلم ګل خو چې دی نو آزاده ده هغه خو چې دی نو خپل ژوند تېرۍ لګیا ده چې څنګه هم ده په ډرامو کې په فلمونو کې کار کوي هغې ته چې دی نو فلم کې آفر شوی دی هغه چې دی نو په لاهور کې فلمونو کې کار کوي خو دلته کې پاتې شوه نادیه ګل نو نادیه ګل سره هغه ګنجي جګړه کړل ګنجي نه یو ورځ چې چا تپوس کوي ګنجي ستا په سر باندې ویښته نشته نو ګنجي ورته څه جواب ورکړي ګنجي زما مطلب منصف نو منصف ګنجي ورله څه جواب ورکړي وایي یاره مونږ درې واړه روڼه یو زه منصف بل چې دی نو مرادې دی او دریم چې دی نو مسعود دی وایي مونږ درې واړو خویندو سره واده کړی دی نو وایي ټولو کې چې کوم خطرناکه ده که نه وایي هغه نادیه ګل ده وایي زما دې ویښتو ته ګوري وایي زه چې دی نو بس چې کله چې دی نو راځي ټس په دې ګنجي باندې راله سپېړه کوي وایي د دې د لاسه زما ویښتو ووتو خو خیر ګنجي هم غټ ارامي دی ګنجي چې دی نو نادیه ګل سره لاس یې وواهه لاس یې اچولی و نادیه ګل یې وواهه نادیه ګل هم چې دی نو په چغو شوه یو دم نو هغې سره په لاس کې څه رانغلل بس د ګنجي چې دی نو هغه واټ یې ولګول که نه او نن سبا چې دی نو نادیه ګل هم برو راتلې ده خفه شوې ده ګنجي نه ولې د دی په دې خبره باندې جګړه راغلې وه نادیه ګل یو شو کې تله نو منصف ورته ته به نه ځې شو له نو بیا نادیه ګل ورته ویل ولې به نه ځمه نو بس د دې ترمنځ جګړه راغله هغه ورته زه به هم ځمه نو ما ته چې دی نو چا دعوت نه دی راکړی نو ته به نه ځې نو هغې ورته زه اداکاره یم زه چې دی نو سندرغاړی یم زه به سندر ویلو لپاره به ځم نو ستا څه کار دی نو د دې په دې خبره باندې لږ شانتې تنازع راغله جګړه راله نو بیا دوی دواړه یو بل سره لاس واچولو باقي ملګرو تاسو ته ښه پته ده د دوی چې څه ټایم جګړه راځي که نه ډېر ظالمه جګړه کوي هلته کې ګنجی چې کوم دی ګنجی هم غټ ارامي دی او بس نادیه ګل سره خو نور څه په لاس کې نه بس دی چې دی نو بس لاس یې پرې واچولو او سم تو راتاو یې کړو نو نن سبا چې دی نو د منصف او د نادیه ګل جګړه راغلې ده نو ملګرو انشاءالله ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي دا ضروري خبره ویل ما خپل دوستانو سره شیر کوم چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي یا په چا باندې زما دا خبرې بدې لګېدلي زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام